فلم سریال ډرامه امت مسلمه د څه ورکړه موږ د چشي خودنه وکړه او لالګي د چشي خودنه کې موږ ته فلم سریال ډرامي زمونږ د ځوانانو عزتونه د هغې اخلاق خراب کړه هغوی بې حیا کړه زمونږ معاشره بې حیا کړه د کرونا وایرس نم دا ډېر یو ضرري وایرس دی چې په امت مسلمه کې خورېږي او د تفریح په نوم باندې زهر خوري زهر فلم کې موږ ته څه شی ښیي فلم کې موږ ته دا ښیي چې څنګه تاسو بې حیایي وکئ څنګه بد اخلاقي وکئ څنګه ناروا عشق او عاشقي وکئ او چې کله ناکام شوي بېلاجنۍ وتښتوئ د کور نه فلم کې موږ ته دا ښیي د خپل مور او پلار او د خپلې معاشرې عزت څنګه لوټ کړو څنګه عزت یې فیمال کړو فلم کې موږ ته دا ښیي چې کله ته ناارامه وي نو بیا شرابونه وڅکه نشې تماشې وکړه فلم کې موږ ته دا ښیي چې ټوپک راواخله او ظلم وکړه زیاتې وکړه په نه خبره باندې خلک قتل کړه فلم کې موږ ته دا سبق راکوي نو د تفریح په نوم باندې دا زهر دی چې په امت مسلمه کې خورېږي او بیا اکټر او فلم ساز دا له پاسېږي دا وایي دا تفریح ده دا خو موږ دې لپاره کوو چې د خلکو په مخ باندې مسکا راشي دا مسکا نه ده تا کله سوچ کړی ته چې دا څه کوې دا د اسلام د نظر څنګه دي ته ځان ته مسلمان وې دا د اسلام د نظر دا جایز دي چې ته څه کوې دا ډمې چې ته ګډې دا د اسلام د نظر جایز دي زمونږ ځوانانو ته ته څه شي درس ورکوې څه شی ورته ښیې دا یو پروژه ده چې د امت مسلمه ذهنونه د ځوانانو ذهنونه خرابوي بې حیایي کوي اخلاق ولا خرابوي دا تفریح هیڅکله هم نه ده